د امریکې د ښځې په باره کې نوي معلومات راغله او خبره اوس مکمل طور باندې بل شان شوه. د امریکې نه چې کومه ښځه راغله که نه نو هغه په پاکستانو باندې الزام هم ولګاوه او پاکستانو له دمکي هم ورکړله. هغه اوس په کوم ځای کې د ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ. نوي معلومات د هغه ښځې په باره کې در کومه کومه چې د امریکې نه راغلې وه. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده کومه ښځه چې د امریکې نه راغلې وه په کراچۍ کې په هغه هلک پسې د 19 سالو هلک احمد نوم دی په هغه پسې راغلې وه. او چې کله هغه هلک لیدلې وه نو هغه مکمل طور باندې غایب شوی دی. تر اوسه پورې د هغه هېڅ پته نه لګېدل چې په کوم ځای کې دی. او ملګرو دا ښځه چې ده نو دې دا الزام ولګاوه اوس چې د ما نه پاکستانو چې دی نو زما نه ګوتما پټه کړې ده او په هغه کې چې کوم غمی دی که نه نو هغه د $80,000 دی. ملګرو وایي د $80,000 دی. که چېرته دغه ګوتما چا ماله را نه کړه نو زه به چې دی نو زه په هغه باندې کمپلین هم کوم او ماله به $1,00,000 هم راکوي. وایي که دوی دا د ګوتما ماله را نه کړه نو زه په هغه باندې کمپلین هم کوم. ملګرو هغه ښځه چې ده نو امریکې ته تر اوسه پورې نه ده تللې. هغه وایي چې زه امریکې ته نه ځم. ملګرو هغه دا خبره کوي که نه اوس هغه چې ده نو په هسپتال کې په جناح هسپتال کې چې ده نو هغه اډمیټ شوی هم ده ځکه چې هغه ذهني طور باندې خرابه ده. څنګه چې تاسو ته پته ده د هغه د زوی بیان هم راغلی و. هغه دا خبرې کړې وه چې زما دا مور چې ده نو دا بیماره ده ذهني طور باندې دا په خپل ښه او بد باندې نه پوهېږي. نو د سهار 4 بجې چې ده نو پولیس لګېدلي دي او هغه هسپتال ته چې ده نو وړې ده د هغه به ټسټونه هم کېږي د هغه چې ده نو نورې مسلې ورته هم دي ذهني طور باندې هم خرابه ده او نورې مسلې ورته هم راغلي دي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده دغه ښځه وایي که نه چې زه چې ده نو زه به امریکې ته واپس زوره نه ځم. زه به امریکې ته واپس زوره نه ځم خو د پاکستان چې کومه حکومت دی نو هغه چې ده نو هغه دا داخل کړي ده چې دا دې چې کومه علاج دی نو دا دې په پاکستان کې وشي او دې ذهني طور باندې چې کومه خرابتیا ده نو چې دا دې هم وځي. ملګرو د دې نوي معلومات راغلل ټولو ته مې خواست دی که نه چې زما چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ورسره د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د امریکې د ښځې په باره کې دا نوي معلومات وو. د نورو معلوماتو دپاره هم ښه غوندې کمنټ هم په خپل د ښځې په باره کې وکړئ چې آیا دا ټیک کوي او که غلطه کوي. ملګرو ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ.